سلامونه نیکلی دوستانو نن راځي د انټرویوګانو په اړه وغږیږو. کله چې تاسو دپاره انټرویو راشي که چېرته هغه د ګرین کارت د خاطر وي، هغه که چېرته اسایلم وي، هغه که چېرته P1 او P2 او همداسې که چېرته نور بهر تاسو ژوند کوئ او قونسلګرۍ سره ستاسو انټرویوګانې وي، تاسو باید په دغه وخت کې څه شی وکئ. اکثرا دوستان دي که چېرته هغوی انټرویوګانو ته نه راځي یا اټینډ نه کوي، انټرویو ورته ریسکیجول کیږي، یعنې انټرویوګانې کینسل کیږي او بیرته هغوی ته احوال ورکول کیږي چې ولې تاسو انټرویو ته رانغلئ، نو ستاسو انټرویو چې دی ریسکیجول شو. هغه په داسې حالت کې دغه کیږي، واقع کیږي چې هغه خپله د USCIS لخوا نه، یعنې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا نه هغه ورته دغه کیږي، دغه ریسکیجول کیږي. او بعضې وخت خپله کسان مجبور او مکلف دي که چېرته دوی کوم مشکل لري او په دغه وخت کې دوی نشي کولی چې انټرویوګانو ته لاړ شي او اشتراک وکړي، نو په هغه وخت کې دوی باید ضرورت لري چې هغوی ته احوال ورکړي. مخکې د هغې نه چې هغه انټرویو ډیټ راورسیږي، هغوی ته باید تاسو 20 ورځې 10 ورځې مخکې هغوی ته احوال ورکړئ چې زه غواړم چې زما انټرویو ریسکیجول شي. نو په دغه وخت کې که چېرته تاسو احوال ورته ورنه کوئ او انټرویو مو همداسې لاړه شي او ډسمس شي، په هغه صورت کې دا به ډیره جدي مشکل سره تاسو مواجه کوي. مشکل به دا وي چې که چېرته ته بل ځلې انټرویو هم ورکړې، نو شاید ستا کیس مخکې د هغې نه چې ته دغه وکړې انټرویو ورکړې، کیس د ډسمس کېږي، کیس د ډینایل اخلي، کیس د ردیږي، امکان د دې شته دی چې رد شي. که چېرته بیا ته یو رښتیا چې یو صحیح مشکل لري، عادي مشکل لري، یعنې مثال د واده پروګرام دی، د کوژدن پروګرام دی، یا کوم بل غم او قادي پروګرام دی، په هغه صورت کې ته باید یو صحیح ثبوت او پروف هغوی ته وړاندې کړې. هر څومره چې غټ او صحیح معنا باندې ته پروف هغوی ته وړاندې کړې، هغوی ته یو اندازه هغوی ته دغه کولی شي چې ستاسو انټرویو ریسکیجول کړي. نو هغې د خاطره که چېرته هر کله تاسو غواړئ چې انټرویو ریسکیجول کړئ، نه غواړئ چې هغې ډیټ باندې چې هغې غواړي تاسو غوښتلی یاستئ او لاړ شئ، نو هغې د خاطره تاسو باید انټرویو ریسکیجول کړئ. او ریسکیجول کولو سره تاسو باید خپل پروف وړاندې کړئ چې زه دغه مشکل لرم، د دغې مشکل له خاطره زه نشم کولی دغې انټرویو ته حاضر شم. نو تاسو په احترامانه توګه زه درخواست کوم چې زما انټرویو د ریسکیجول شي. نو هغې د خاطره هغه دوستان چې غواړي چې انټرویوګانې ریسکیجول شي د USCIS سره، سټیټ ډپارټمنټ سره یا قونسلګرۍ سره، نو هغې د خاطره دغه موارد چې ما تاسو ته تشریح کړ، دغه موارد باید تاسو مخکې نه پوه شئ. دغه موارد باید تاسو پوه واستئ چې مثال صرف هم ثبوت زه باید وړاندې کړم چې هغوی ته قانع کننده وي، هغوی ما ته صحیح دغه وړاندې کړي، څه ورته وایي، یو صحیح ثبوت زه ورته وړاندې کړم تر څو هغوی ما ته بدون د کوم مشکل نه، بدون د کوم پوښتنې نه زما انټرویو ریسکیجول کړي. نو کوشش وکړئ دوستانو، هر انټرویو چې تاسو ته درته درکول کېږي، هغه که هر باره کې چې نو کولی شي چې تاسو 15 دقیقې 20 دقیقې مخکې هلته حاضر شئ، خپل انټرویو ته باید دوام ورکړئ. بعضې حالت کې داسې کېږي چې مثال خپله کانسولر نی، یا مثال نی راغلی، یا مریضي ورته پیدا شي، یا کوم بل مشکل پیدا شي، حتی تاسو انټرویوګانو ته هم لاړ شئ، خو هلته بیا هغوی درته وایي چې ستا انټرویو باید ریسکیجول شي، ځکه چې ستا کوم افسر چې تا ته ساین شوی، ستا کیس ته ساین شوی چې ستا نه انټرویو واخلي، نو هغه نن نشته دی. هغې د خاطره موږ غواړو چې تا ته بیا نوټس هم لیږو په میل کې درته، او ستا انټرویو غواړو موږ ریسکیجول کړو. نو دا د هغوی مربوط دی، دا د هغوی مشکل مربوط دی، دا تا دپاره هېڅ کوم تړاو نه لري او تا دپاره کوم مربوط نه دی، دې کې ستا دپاره هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو هغه انټرویوګانې چې تا له خوا نه بیا ته ریسکیجول کوې، نو هغې د خاطره ته باید صحیح ثبوت وړاندې کړې. نو دغه کولی شي هغه دوستانو ته واستوئ چې د هغوی کیسونه اوس فعلا فنډینګ کې دي او هغوی انټرویوګانو ته منتظر دي، نو دغه ویډیو، دغه معلوماتي ویډیو هغوی ته ورسیږي. بیا هم ډیره مننه دوستانو، دا عامه پوهاوی ویډیو ده، ټولو دوستانو ته وړاندې کوم چې هغوی مخکې نه یو څه معلومات د خپل د کیس په اړه ولري، مخکې د هغې نه چې یو چېرته ځي یو کار کوي، هغه کیس هغه معلومات باید تاسو ولرئ تر څو چې په آینده کې که چېرته یو ګام اخلئ نو هغه په احتیاط سره وي.
نو دا عامه پوهاوی دی. تاسو کولی شئ چې د نورو دوستانو سره زما ویډیوګانې شریک کړئ، لایک کمنټ وکړئ او ویډیوګانو د نورو فامیل دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم به خبر وسی. بیا هم په خدای مسپارم او د ژوند نورو چارو کې بریا تاسو ته غواړم. السلام علیکم.